د افغانستان او هالند ترمنځ د یوازینۍ ټیسټ لوبې دویمه ورځ هم پای ته ورسېدل. په دویمه ورځ کې هالند لوبډلې په زړه پورې توپخانه ترسره کړه. 263 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره بیا ضیاءالرحمن اکبر 15 وکټې ترلاسه کړې. نوید زدران 3 وکټې ترلاسه کړې. افغانستان خپله دویمه پاڼۍ پیل کړل. په دویمه پاڼۍ کې یو ځل بیا په لومړي سر کې ابراهیم زدران په 12 منډې خپله وکټې له لاسه ورکړه. رحمت شاه په 9 منډې باندې خپله وکټې له لاسه ورکړه او نورعلي زدران په 32 منډو خپله وکټې له لاسه ورکړل. افغانستان د دویمې ورځې تر پایه پورې 144 منډې ترلاسه کړې. 3 وکټې له لاسه ورکړي دي. کپتان حشمت الله شهیدي په 53 منډو باندې ناټ آوټ ولاړ دی او رحمان الله ګربز بیا په 23 منډې باندې ناټ آوټ ولاړ دی. افغانستان یوازې د ایرلند څخه 26 منډې مخکې والی لري. که افغانستان ایرلند ته تر 250-300 پورې منډې هدف ټاکي نو هم ایرلندي لوبډلې ته سخته ده، ځکه د افغانستان سره نوید زدران او ضیاءالرحمن اکبر سته. نو هغوی په لومړۍ پاڼۍ کې هم ډېر زبردسته په زړه پورې بالینګ ترسره کړی دی. خو سبا ورځ بیا هم د افغان لوبډلې سره چانس ته. تر ټولو ډیره تمه چې کیږي هغه د کپتان ګربز همداسې د کریم جنت څخه کیږي. نور بیا دغسې بیټسمینان په لوبډله کې نه لرو. بالران دی، بالران مو هم دغسې نه دي لکه د ایرلند بالران چې ودرېږي ډېرې منډې جوړې کړي، یعنې هغوی ته د بیټینګ ډېره زیاته تمه نشته. نو دویمه ورځ هم پای ته ورسېدل. یو ځل بیا هم افغان لوبډلې په دویم انینګز کې خراب پیل واخیستی. خپلې 3 وکټې ډېرې ژر له لاسه ورکړې. نو سبا چې د لوبې دریمه ورځ ده ګورو به چې افغان لوبډله په پاتې 7 وکټو سره څومره منډې جوړوي. خو لوبه اوس هم د افغان لوبډلې په لاس کې ده. د افغان لوبډلې د لاس څخه نه ده وتلې. یوازې 26 منډې مخکې والی لري. باید تر 300 پورې منډې جوړې کړي. انشاءالله افغانستان ته به بیا هڅانه وي.